په شروع کې تاسو نه به یو ښکلی شعر واورو، بیا به ستاسو د شعر او شاعري په اړه باندې پوښتنې ولرو. درنو لیدونکو، اما ځکه دا اوس د 21 د فبروري را روان دی، نو زه به درته د پښتو ژبې په اړوند باندې ما یو شعر لیکلی، زه به درسره خپل شریک یم، یو څه خبرې وکړم. مننه. خوږه مو د پښتو ژبه، خوږه مو د پښتو ژبه، درنه ده د جرګو ژبه. قدرت دې رسولي دي پښتون چې وي پښتو ژبه. بیا هیره ترې په ارګ کې شي، بیا هیره ترې په ارګ کې شي، غږیږي په پردو ژبه. وزیر د پښتنو ولې ګړیږي په پارسو ژبه. ویستلې له دفتره ده پاچا مو د پښتو ژبه. پیخلیک د پښتنو پکې یو بیت کې د ټپو ژبه. ټپه باندې کتاب لیکم لرغوني تاریخو ژبه. ساتلي ولسونو ده د میندو او پلرو ژبه. پښتون چې پرې پښتو نه کړي، پښتون چې پرې پښتو نه کړي، محکومه د پښتو ژبه. خاوره پښتنه باندې حاکمه د پردو ژبه. بورا که چیرې واک دې شي، واکمنه د پښتو ژبه، واکمنه د پښتو ژبه. ډېره زیاته مننه. تاسو بېرته اوسئ چې تاسو بېرته وصل شولئ. دا شعر چې ما لیکلی دی، د دې ځکه مقصد دا دی چې هر هغه جغرافیه چې هلته پښتانه ژوند کوي، باید پښتو هلته د دفتر د رسمیاتو او د زده کړو ژبه شي. کله چې یوه ژبه د ضرورت ژبه نه وي، هغه هېڅکله پرمختګ نشي کولی. یوه ژبه هغه وخت کې د ضرورت ژبه کېږي چې دا د اقتصاد ژبه شي او اقتصاد ورسره وتړلی شي، او د اقتصاد ژبه په هغه وخت کېږي چې دا د دفتر ژبه شي، ځکه چې کارونو ته پکې ضرورت وي. که موږ او تاسې وګورو، د انګریزانو د راتګ نه مخکې د بري صغیر د دفتر ژبه او د ضرورت ژبه او د اقتصاد ژبه چې وه هغه فارسي وه. نو د هغه ځای اوسېدونکو به همیشه دا کوشش کوو چې فارسي ژبه زده کړي. بري صغیر موږ هند او پاکستان ته ویو، نو په هغه وخت کې دوی په فارسي باندې زده کړې کولې، هغه ځای اوسېدونکو به هم فارسي زده کوله، او هغوی به فارسي د دې په خاطر زده کوله چې دا د اقتصاد ژبه او کار ورسره تړلی و. خو کله چې انګریزان راغله، د دفتر ژبه چې دا انګریزي کړله او فارسي ژبه چې دا د دفتر نه ویستله. نو چې کله د کار او د ضرورت ژبه او د اقتصاد ژبه انګریزي شوله، نو بیا د هغه ځایي اوسېدونکو په انګریزي او هندي او اردو ژبه باندې زده کړې شروع کړې. نو همداسې د بري صغیر نه د فارسي ژبې ټغر ټول شو او د هغې په ځای باندې انګریزي ژبې د هغې ځای ونیو، ځکه چې انګریزي ژبه د دفتر او د اقتصاد ژبه وه، او اقتصاد ژبه په هغه وخت کې کېږي چې کله ته دفتر ژبه کې. نو پښتانه چې دي د پښتنو په جغرافیه باندې تر اوسه پورې چې د پردۍ ژبې واکمنې دي. که موږ په پښتونخوا کې وګورو 80 میلیونه نفوس دی، مګر هلته چې دی واکمنه ژبه د ضرورت ژبه د اقتصاد ژبه دا چې دا اردو او انګریزي ژبې دي. نو ځکه خپله دغه ځایي اوسېدونکي چې دي دا هم په پښتو ژبه کې زده کړې نه کوي، لکه تدریس هلته ځکه په پښتو نه دی، ځکه چې یو د ماشوم مور او پلار په دې پوهېږي تر څو پورې یوه ژبه بې وروسته د دفتر ژبه نه او هغه د کار ژبه نه، نو هغه مور او پلار چې دي پښتانه مور او پلار هغه ښوونځیو ته بیا خپل ماشومان نه لېږي، ځکه هغه په دې پوهېږي که چېرته یو ماشوم 14 15 یا 13 کاله زده کړې وکړي او وروسته هغه ژبه کې بیا کار نه او کار په نورو ژبو کې ورته وي، نو بیا په هغه ژبه کې خپل ماشومان چې دي هغه ښوونځیو ته نه لېږي. نو که چېرته موږ د دفتر ژبه پښتو کړو، نو بیا به خپله د ښوونځیو ژبه به هم پښتو شي. ځکه یو ډاکټر خان په نوم باندې یو سړی دی، هغه همیشه دا کوشش کوي چې همدغه کوي چې د تدریس ژبه د پښتو شي. هغې ته ما ویل یوازې تدریس مه یادوه، تر څو پورې چې ورته ته د دفتر ژبه د اقتصاد ژبه او د ضرورت ژبه ورته پښتو نه کړې، هېڅکله به یو مور او پلار خپل ماشومان داسې ښوونځیو ته ونه لېږي چې هلته تدریس په پښتو ژبه وي، ځکه چې بیا وروسته پوهېږي چې کار په اردو او انګریزي ژبو کې دی، نو هلته بیا نه لېږي. که موږ تاسې وګورو په افغانستان کې هم دغه د دفتر ژبه چې وه دا زیاتره فارسي وه، ځکه که تاسو وګورئ زمونږ لکه په افغانستان کې هم ازبک، پښتانه، د ترکمن، دغه نور قومونه پامیریان چې دي دوی ټول فارسي ژبه زده کوي، خو مګر فارسیوان چې دی خپل هغه مجبور نه دی چې پښتو زده کړي، ځکه چې هلته د کار ژبه د ضرورت ژبه چې ده او د اقتصاد ژبه ځکه چې هغه پښتو نه ده. که چېرته ورته موږ د اقتصاد ژبه پښتو کړو، نو بیا به دا ټول مجبور یو چې بیا د پخپله په پښتو هم زده کړې وکړي. صحیح ده، موږ د نورو ژبو سره تعصب نه لرو، مګر موږ په هغه جغرافیه باندې پښتو ژبه واکمنه غواړو په کوم یو چې د پښتنو اکثریت او هغه د پښتنو د اوسېدلو جغرافیه. نو نورې ژبې موږ لکه څنګه د خپلې ژبې سره مینه کوو، داسې هر
وګړي د خپل ژبې سره مینه کوي، هغوی خپل ژبې ته کار کوي. دا تعصب نه دی که موږ ووایو چې موږ د پښتنو په خاوره پښتو ژبه واکمنه غواړو، دا د نورو ژبو سره تعصب نه دی، بلکې موږ د خپل ژبې لپاره کار کوو او خپله ژبه چې ده هغې ته اهمیت ورکوو چې کوم یو د هغه ژبې په موږ باندې حق دی. بله بالکل. ډېره مننه، واقعا تاسې ډېرې واقعیتونه وویلې. نو